سلامونه، وخت مو په خیر. د اجمل شاه فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. هند کرکټ بورډ په 2023 کال کې آسیا جام سیالیو لپاره پاکستان ته نه ځو او محمد نبی د استرالیا الراوندر شین واټسن ریکارډ مات کړ. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نړیوال جام سوپر 12 پړاو لپاره تمریناتي لوبه د دوامدار باران له امله بې پایلې پای ته ورسېده. د نړیوال شلوريز جام د سوپر 12 سیالیو تر پیل مخکې تمریناتي لوبه ترسره شوه چې افغانستان نن له پاکستان سره تمریني لوبه یې کوله. د لوبې تر پایلې مخکې پاکستان د لوبې پچه وګټله او لومړی یې افغانستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغانستان ملي لوبډلې په پیل کې د دواړو اوپنرانو ډېر ژر له لاسه ورکول و چې ګلبز په 0 وسوځېدو، زازی په 9، درویش په 3، نجیب په 9، ابراهیم په 15، نبی په 51 او عثمان په 32 ناسوځېدلو منډې وکړې. افغان لوبډلې په ټاکلو 20 اورونو کې 6 لوبغاړي په سوځېدو سره 154 منډې وکړې او پاکستان لوبډلې ته 155 منډو هدف کېښودل شو. د پاکستان لپاره شاهین افریدي او حارث رؤوف 2-2، محمد نواز او شاداب خان یوه وکټه واخیسته او د پاکستان د توپ وهنې پاڼې په څو شیبو کې پیل شي. پاکستان په 2-2 اورونو کې پرته له کوم زیان 19 منډې وکړې او د باران له امله لوبه ودرېده او باران دوام ومونده چې اوس بلاخره دغه لوبه د دوامدار باران له امله بې پایلې پای ته ورسېده. د یادولو وړ دی چې د سوپر 12 پړاو لومړۍ لوبه د انګلستان سره د راتلونکي شنبې په ورځ ترسره کړي. هند کرکټ بورډ په 2023 کال آسیا جام سیالیو لپاره پاکستان ته نه ځو. د هند کرکټ بورډ د آسیا کرکټ شورا مشر جیشا وایي د هند کرکټ لوبډلې په 2023 کال آسیا جام لپاره پاکستان ته سفر نه کړی. هغه وایي هڅه کوو چې د آسیا جام سیالیو کوم بل ځای کې ترسره کړو. هند رسنیو ادعا کړې چې د هند کرکټ بورډ د آسیا کرکټ شورا مشر جیشا اعلان کړی چې د هند کرکټ لوبډلې په 2023 کال آسیا جام سیالیو لپاره پاکستان ته نه ورځي. جیشا له پاکستان څخه د آسیا جام د کوربتوب د اخیستو خبره هم کړې او ویلي چې په 2023 کال کې د آسیا جام سیالیو په یوه بېطرفه ځای کې ترسره کړو. پاکستان ته د هند لوبډلې نشو استولی. هندي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2008 کال کې د آسیا جام سیالیو لپاره پاکستان ته سفر کړی و چې له هغې وروسته بیا هم لوبډلې په هیڅ ډول پاکستان ته نه دي تللی او د لوبې لړۍ په لړ کې د هند د وروستي ځل لپاره راهول په لوبډلمشري پاکستان ته په 2006 او 2005 کال کې سفر کړی و. په دې موده کې د دواړو لوبډلو ترمنځ 3 ټسټ او 15 یوه ورځنۍ لوبې ترسره شوې وې. پاکستان او هند په 2009 کال راوروسته هیڅ ټسټ لوبې نه دي ترسره کړې او له 2012 کال راوروسته یې بالکل لوبې لړۍ نه دي کړې او یوازې تمریناتو کې د یو بل په وړاندې لوبېږي. محمد نبی د استرالیا الراوندر شین واټسن ریکارډ مات کړ. د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر د شلوريز لوبو مخکښ الراوندر محمد نبی د استرالیا مرحوم لوبغاړی شین واټسن ریکارډ مات کړی. محمد نبی له شین واټس وروسته د نړۍ دویم مخکښ الراوندر شو چې 2 ځلې نړیوال جام کې داسې حال کې لوبوي چې د شلوریزو لوبو الراوندرانو په درجه بندي کې لومړی مقام لري چې تر دې وړاندې شین واټسن یوازې دا کارنامه کړې وه. مخکینی استرالیا الراوندر شین واټسن په 2012 او 2014 کال نړیوال شلوریز جام کې په داسې حال کې ولوبېده چې د الراوندرانو په درجه بندي کې لومړی مقام درلوده. اوس محمد نبی د هغه دا ریکارډ مات کړی ځکه چې افغانستان د الراوندرانو په 2021 کال او د 2022 کال د نړیوالو شلوریز جام په داسې حال کې لوبوي چې د الراوندرانو په درجه بندي کې اول مقام لري. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.